رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا کافران به په تاسو داسې حمله کوي لکه څنګه چې په دسترخوان باندې خوراک وي او وږي خلک په دسترخوان حمله کوي او دا خوراکونه کوي. صحابه کرامو پوښتنه وکړل چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې به موږ ډېر کم یو نو امن قلة نحن یومئذ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. تاسو به دومره ډېرې چې په دنیا کې نن 2,000 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، په هر 4 انسانانو کې یو کس مسلمان دی. دومره ډېر مسلمانان دي خو ولکنکم غثاء کغثاء السیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دریاب د زک په شان ته وي. ولې به داسې مسلمانان؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې 2 مرضونه به په تاسو کې پیدا شوي وي. یو د حب الدنیا، د دنیا محبت. هر انسان سره به دا فکر وي چې زه څنګه ژوند جوړ کړم، څنګه اقتصاد برابر کړم، څنګه کور پیدا کړم، څنګه سہولتونه جوړ کړم ځان ته، څنګه موټر واخلم، څنګه زه مالدار شم، پیسې پیدا کړم، ډالر پیدا کړم، عیش و عشرت می وي، زندگی می وي. دغه سره به ستاسو مینه پیدا وي. حب الدنیا. که ایمان زی پروا نه کوي خو چې دولت لاړ نشي. دویم وکراهیت الموت. د مرګ سره به نفرت وي. ژوندي پاتې کېدلو ارمان به ستاسو په زړه کې وي چې ژوندي یو. د ژوند سره محبت کول. صحابه کرام هغه خلک وو چې هغوی د ژوند په ځای د مرګ سره مینه کوي. مؤمن چې الله والا جوړ شي هغه به د دنیا سره او د ژوند سره مینه نه وي. ځکه تحفة المؤمن الموت. د مؤمن دپاره خو مرګ تحفه دی. بیا داسې ذلت ژوند چې نن مسلمان په کوم حالات کې ژوند کوي نو داسې ژوند څه پکار؟ د دې ژوند نه خو څو وارې مرګ بهتر دی چې په ټوله دنیا کې د اسلام حاکم نه وي، په قرآن کریم د فیصله نه کیږي، مسلمان د ځپلی کیږي، مسلمان د سولې او د جنگ فیصلې د په نورو ملکونو کې کیږي او مسلمان په دې خوشحاله دی چې ژوندی یم او زه باید پیسه پیدا کړم، ډالر پیدا کړم، روپۍ پیدا کړم، بچې امریکا ته ولیږم، اروپا ته ولیږم، ژوند برابر کړم. دې ژوند نه خو مرګ بهتر دی. نو دې خلکو ژوند غوښته نو وهم الوف حذر الموت. د مرګ یره په زړه کې راغی. دته رسول الله صلی الله علیه وسلم کراهیت الموت ویلی، د مرګ نه نفرت کول. دا خطرناک مرض دی. اوس نن سبا په هر مسلمان کې همدا شی پیدا شي. مرګ نه ولې نفرت کوو؟ دا ځکه چې موږ د مرګ دپاره څه کړي نه دي. زمونږ ژوند ټول د اسلام په خلاف تیریږي. زمونږ د اخلاق د اسلام سره برابر نه دي. زمونږ عقیده د اسلام او د قرآن سره برابر نه دی. زمونږ ژوند تعامل د ژوند یو هم د اسلام سره برابر نه دی. نو موږ ته پته ده چې مړه شو اخوا حالات خراب دي. زمونږ کم شی سم دی. ودونه، تعامل د خلکو سره، تجارت. زمونږ شپه و ورځ د الله د دین دپاره نه تیریږي. مسلمان د ژوند مقصد هیر کړی چې زه څه دپاره ژوندی یم، ژوند د څه دپاره. فقال لهم الله موتوا. الله رب العزت دوی ته وفرمایل چې مړه شي. نو دوی مړه شول. یا خو حقیقي مرګ مراد دی چې دوی مړه شول، یا دا دی چې دوی د مړو په شان ته بې حسه شول. لکه نن چې مسلمان د مړو په شان ته بې حسه دی. په مسلمان که هر څه تیریږي د مسلمان پروا نه وي. په اسلام که هر څه کیږي، هره لوبه کیږي، د مسلمان په پروا نه وي. نو دا ژوندي په شان د مړو دي. زما په کور باندې څوک حمله وکړي زما نه برداشت کیږي. زما په بچی باندې څوک حمله وکړي زما نه برداشت کیږي. ځان خو پې ووژنم او د اسلام باندې چې حملې کیږي زما پروا پې نه. ځکه اسلام ما ته قیمتي شی ښکاري نه، اسلام راته مهم ښکاري نه.
ژوند بچی کور ارس راته د اسلام نه مهم دي خو اسلام راته مهم نه دی ځکه که اسلام راته مهم وي زه به په اسلام دردېدلی په اسلام حمله به دا ما په ځان ګڼلی لکه څنګه چې په بچی حمله زه په خپل ځان حمله ګڼم زما په ناموس او ښځه څوک تجاوز وکړي زما نه برداشت کېږي خو په اسلام خلک تجاوز کوي بس ژوندي یو ګرځو پروا مو نه بې حسه شوي یو